تازه او بد خبر افغان کرکټ بورډ او افغان کرکټ مو ډیر غټ خطر کې دي. څنګه اولی ویډیو را سره تر اخره وګورئ په هر سبب پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړۍ کې یو له هغو چټکو ودې کوونکو لوبډلو څخه شمیرل کیږي چې په ډیر کم وخت کې په ملي او نړیواله کچه ډیرې لاسته راوړنې راوړلې دي. د کرکټ په ډګر کې د لوبډلې د دغو چټکو ودو سره دوی وکولی شول چې د سپانسرانو پام هم ځان ته راواړوي او په لوبډله پانګونه وکړي. خو اوس په کرکټ بورډ کې د سیاسي ستونزو او د لوبغاړو ترمنځ په خپلو منځونو کې مخالفتونه دې ته لار هوارولی شي چې افغان لوبډله به د خپلو سپانسرانو اعتماد هم له لاسه ورکړي او له دوی سره به کار پرېږدي. د لوبغاړو ترمنځ په خپلو منځونو کې ستونزې هغه مهال زیاتې شوي چې افغان کرکټ بورډ د انګلستان په کوربتوب د 2019 کال نړیوال 500 اوریز جام لپاره په حساس وخت کې اصغر افغان د لوبډلې مشرۍ څخه لرې کړ او په ځای ګلبدین نایب د لوبډلې نوی مشر اعلان کړ. د نړیوال جام د پیل وړاندې افغان کرکټ ملي لوبډلې په یوه تمریني لوبه کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته سخته او زبردسته ماتې هم ورکړه. افغان کرکټ ملي لوبډلې جوړښت ته په کتو او د نړۍ بهترینو ورو توپ اچوونکو او تجربه کاره توپ وهونکو په شتون کې ډیرو افغان مینوالو د لوبډلې څخه دا هیلې درلودې چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د انګلستان په کوربتوب 2019 کال نړیوال 500 اوریز جام سیالیو کې ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. خو دوی نه یوازې چې یوه بریا خپله کړه بلکې ټولې 9 ترسره کړل شوي لوبې بایلودې. د نړیوال جام د پیل څو ورځې وړاندې امول کمپنۍ هم په نړیوال جام سیالیو کې له دې کبله افغان لوبډلې سپانسري په غاړه واخیسته چې دوی پرې باور درلود چې افغانستان نوی او چټک مخ په ودې لوبډله ده او ښې بریاوې به ترلاسه کړي. په نړیوال جام کې د خرابو کارکردګۍ وروسته افغان مینوالو په کرکټ بورډ او لوبډلې نیوکې وکړې. کرکټ بورډ وروسته د لوبډل مشر ګلبدین نایب له دندې لرې کړ او په ځای راشد خان د ټولو فارمیټونو کپټان وټاکه. د دې پریکړې ځینو مینوالو هرکلی وکړ خو په دې سره بیا هم د لوبډلې کارکردګۍ د مخ د ښه کېدو په ځای د خرابۍ پر لور مخه کړه او دې ته زمینه مساعده شوه چې سیاسي مداخلې رامنځته شي. افغان ولسمشر په کرکټ بورډ کې د نظارت ځانګړي غړي وټاکل تر څو د کرکټ بورډ د مهمو پریکړو صلاحیت ولري. خو لا هم د لوبغاړو ترمنځ ستونزې هوارې شوي نه دي. د ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ سیریز کې افغانستان د ټیسټ یو ورځنۍ لوبو سیریز بایلود او یوازې د 20 اوریزو لوبو سیریز له ویسټ انډیز څخه وګټه. د روانې ډسمبر میاشت په 12 نیټه افغان کرکټ بورډ بیا ناڅاپي پریکړه وکړه او د راشد خان پر ځای پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان بیا د لوبډلې مشر وټاک. د کرکټ بورډ د مشر په وینا چې دا پریکړه په دې کړې چې راشد خان له بهرنیو لیګونو سره قراردادونه لري. د اصغر افغان په ټاکل کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې د مینوالو ترمنځ ګڼ بحثونه رامنځته شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب د اصغر افغان په ټاکل کېدو انتقاد وکړ. نوموړي په ټولنیزه رسنۍ په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه راښکاره شو او ګواښ یې وکړ تر څو چې اصغر افغان د لوبډلې مشر وي دی به په لوبډله کې لوبې ترسره نه کړي. ویل کېږي چې په لوبډله او بورډ کې د سیاسي ستونزو او ګروپونو جوړښت به افغان لوبډله د زیمبابوې لوبډلې په برخلیک اخته کړي. زیمبابوې کرکټ بورډ هم د سیاسي ستونزو له کبله څه موده وړاندې د کرکټ نړیواله شورا لخوا د بندیز سره مخ شوی او اخطار یې هم ورکړی چې بیا ځلې به کرکټ بورډ کې سیاسي مداخلې دوام وکړي د تل لپاره به د کرکټ بندیز سره مخ شي. په افغانستان کرکټ بورډ کې سیاسي ستونزو هغو سپانسرانو اعتماد ته هم زیان رسولی چې د 100 کلونو راهیسې د افغان لوبډلې سپانسري په غاړه لري. ویل کېږي چې هغه سپانسران چې د افغان لوبډلې سپانسري کوي د وروستیو لانجو له کبله به دوی هم د افغان لوبډلې سپانسري څخه لاس واخلي او افغان کرکټ بورډ د مارکیټینګ تر ټولو مهمه برخه له لاسه ورکړي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې آیا په دې باندې به افغان لوبډلې باندې سر پریوزي او کنه؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د لوی الله په امان.